بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ملګری جاوید افغان د یوې نوې ویډیو سره. دوستانو، پرونی میچ باندې به یو څو خبرې کوو. که څه هم افغانستان دغه میچ بایلو خو ډېر زړونه یې وګټل. افغانستان په بیټینګ کې ډېر زبردسته کارکردګي وکړه. هغه بیټینګ یې وکړه لکه څنګه چې اسټرالیا کوي، هغه شان بیټینګ یې وکړه لکه څنګه چې انډیا، پاکستان. نو دنیاوالو ته ثابته کړ چې انشاءالله زموږ بیټینګ لاین چې دی ډېر زیات مضبوط شوی دی. الحمدلله موږ د ابراهیم زدران غوندې بیټسمینان لرو، د نجیب زدران غوندې، د رحمان الله ګربز په شانتي. نو یقینا دا ډېر یو ستر هدف و، خو متاسفانه چې یو څو غلطۍ وي په بالینګ کې د کپټن د خوانه. په دغه ټیم کې چې کوم دی نور احمد لږ مخکې راوستلو زما د نظره، هغه چې تقریبا اووم اتم نهم لسم ورله راوستل پکارو، خو کپتان دغه وروسته راوستو. دغه فیصله هم یو څه غلطه وه. د دې ترڅنګ یو پس بالر موږ کم واغستو، که موږ سره یا فرید ملک وي یا د هغه ترڅنګ یمین احمد زی وي، نو بیا به هم ښه وي. یوازې په یو پس بالر سره دغه میچ نشي تاسو ګټلی. نو یقینا افغانستان یو څه غلطۍ وکړي، خو زموږ ملي ټیم دی، موږ یې هر وخت سپورټ کوو او موږ ته ډېر زیاتې خوشحالۍ راوړي دي. د دنیا په ګوټ ګوټ کې زموږ د افغانستان ملي بیرغ رپولی دی. همدغه تعالی دی چې زموږ ملي بیرغ په نورو ملکونو کې رپوي او زموږ افغانان پیژندل کېږي. نو ډېر زیات خوشحاله شوم دوستانو چې دغسې ښکلی گیم وشو. تقریبا 314 رن زما په نظر سره افغانستان دا لومړی ځل و چې په اوډیای کې وکړو، بیا د سریلنکا د یو غټ ټیم خلاف یې وکړو. نو دا دنیا ته یو قسم د افغانستان د ښه بیټینګ وړاندوینه ده. نو راتلونکي میچونو باندې به انشاءالله خبرې کوو دوستانو. بد رد ویل نه دي پکار. ګلبدین نایب چې کوم دی هغه نور لکه مطلب ډېر زیات گیمونه هغه وکړه، د هغه نور حق نه جوړېږي په دغه ټیم کې. د هغه په ځای باندې باید موږ یو پاس بالر سره راغلي وو. فرید ملک هم دومره نه دی زما د نظره په دغه ټیم سکواډ کې. نوین الحق پکار وکړو، هغه هم نو موږ سره سلیم صاحب او بله خبر به زه دا وکړم چې وفادار مومند چې کومه څومره وخت نه د ملي ټیم په انتظار دی، ډېر یو زبردست یو سټرانګ بالر دی، ډېر 140 پلس پیس سره بالینګ کوي هغه، خو هغه ته چانس نه میلاویږي. هغه به کله راځي، هغه دا دی زوړ شو نور په کور باندې، خو د هغه د خولې نه موږ چېرته غلطه خبره وانه اورېده یا د کرکټ بورډ پسې که دا ګلبدین وي یا بل پلیر وي، نو په اوسه پورې داسې غلطي دغسې زیاتۍ ورسره شوې وي. نو سوشل میډیا باندې راغلی وي او خپل هغه حق به یې غوښتلی وي. خو وفادار مومند واحد هغه انسان دی چې تر اوسه پورې د هغه حق خوړل کېږي. هر افغان ته پته لګېږي، هغه ته خپله پته لګېږي، خو اوسه پورې د کرکټ بورډ خلاف کومه ویډیو د هغه رانله. نو یقینا چې کرکټ بورډ به غور کوي په دغه باندې راتلونکي چې کوم موږ سره ایونټ دی، غټ ایونټ دی، هغه دپاره به وفادار مومند ټیم ته